قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. په دې روژه کې هم داسې کارونه شروع شوي دي چې بالکل ښه ښځې سمې ښځې او سم خلک دا کارونه نه کوي. په مختلفو علاقو کې په پېښور کې داسې بېهوده حرکات بېهوده کارونه شروع شوي دي چې په دې روژه کې هم کېږي. او دغه زموږ یو ملګري موږ ته مکمل واقعه مکمل تفصیل را لیږلی دی او ویلي دي چې دا هر څه هغه په خپلو سترګو لیدلي دي چې په مختلفو علاقو کې کېږي، بلکې ویډیو یې هم را لیږلي. تاسو سره ویډیو هم شریکوم، نو تاسو مهرباني وکړئ موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ستاسو په وطن کې د غریبۍ ډېر زیات زور دی، غریبي ډېر په زور شور کې ده. حکومت هم په خلکو باندې ټکسونه زیات کړي دي او هغه کورنۍ هغه خلک چې هغوی غریبانان دي یا یې خاوندان نشته دی، کونډې ښځې دي یا خاوندان یې په مختلف قسم نشو کې اخته دي، نو هغه ښځې بازارونو ته د بدکارۍ ناروا کارونو دپاره راوتې دي. او دا د مختلفو علاقو په پېښور کې دا حالات دا واقعیت مخې ته راځي. دغه کس قصه کوي چې ما ته خپله هم څو ځله مخې ته داسې راغلي دي، غوښتنه یې کړې ده چې امداد ورسره وکړم، یعنې پیسې ورکړم او نمبر یې راته هم راکولو. نو د نمبر ورکولو نه وروسته دوی هم دغه یو کار وي چې بیا د هر قسم ناروا او پلید کار دپاره دوی وخت ټاکي، ځای فکس کوي. زموږ د دې ویډیو جوړولو مقصد دا دی چې تاسو غریبانانو سره مرسته وکړئ، لاس امداد ورسره وکړئ. هېڅکله هم څوک غریب داسې مه پرېږدئ چې هغوی ستاسو د وجې داسې بدکارۍ ته او خراب کار ته لاس واچوي. امید لرم چې زما په دې ویډیو په دې خبر او په دې معلوماتو به تاسو پوه شوي یئ، په دې مقصد به تاسو پوه شوي یئ. ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. وخت په وخت به تاسو ته زموږ د دې چینل نه هم دغسې نوي او تازه معلومات مخې ته راځي.